الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت شکر پاوله و پاخره کی چی توفیق منگ لراکو دا بیانولو او دا اوریدو دا دین. داگین بعد ز شکریہ دا کوما دا دعوت سینٹر پا سلیل علاقه کی چی اگوی دا پروگرام کے خودو دا دی دا پارا چی دا پختانا او آغا خلق چی با پختو جب پویگی چی اگوی دا دین یو سو خبری واوری او ازده کی زد اگوی شکریہ دا کوما دا دغه سینٹر چی سمرا دی کی کار کون کی دی او سمرا بائی کی دعات تی، خصوصاً شیخ محمد عرفان سے چی اگوی ما سر رابطه اکڑا وی دا زمانگا یو ارمان دے تنل تراشی او دا پختانه تانا سواوری. اللہ دی ولا دی اجر ورکی او پا دی مختصر وقت کے زما خبری با مختصری دیکھ چی ما صوتن زما بیا پا بلزی کی او بیان دے ناغی تبم زان رسول غواری. دا اللہ رب العزت پا دی بندگانو کی بعض بندگان آگا دی چی اللہ رب العزت اگوی تا خاص توفیق ورکڑے دی او دا ہر بندتا نمیلاوی. دا بندگان دا اللہ دا طول یو شان نئی دو کی فرق دی. بعضو تا اللہ توفیق ورکڑے، توفیق دا نیکو اعمالو، توفیق دا اللہ دا رازی کولو، توفیق دا اوچتو اخلاقو دیسی پسی بیازا. زغوارم چی پا دی وقت کی ز آغا بندگان آغا خوشبخت بندگان دا اللہ ذکر کم چی اللہ رب العزت والا توفیق ورکڑے دی او دا توفیق گورا دا اللہ پلاس کی دی. من گورا چی کل اذکار وایو کنا دا سحر ما خام اذکار منزل بعد عام اذکارو کم داشتی لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. کدا دی ترجمت معلومہ کی نو مطلب دا دی چی نشتی دا عبادت دا کولو طاقت او نشتی دا گناہ دا پر خودو توفیق مگر آگا چی اللہ اراکی زما اس طاقت نشتی. من چی دا ذکر وایو کن لا حول ولا قوة الا باللہ نوی زما اسم نشتی. دا اللہ عبادت چیز کوما نو دا توفیق او طاقت اللہ را کرے دی. زچی دا گناہ نزان لری ساتم نو دا توفیق او طاقت مالا اللہ را کرے دی. نو توفیق طول دا اللہ پلاس کی دی. و تاسو چی دلتا دا ناسی کنو دا بیان اوری او دا ٹیمم ورکڑی نو دا گوری خالص توفیق دے دا اللہ رب العزت دا طرف نا. زا آغا بندگان آغا خوشبخت ذکر کول غوارم چی اللہ رب العزت والا توفیق ورکڑی دی او آغا دا اللہ موفق بندی. قرآن کریم کی و سورت ہود کی اللہ رب العزت دا خبر ذکر کردی دا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. کما دا توفیق ملاویگی دیو کار دیو عمل کولو نبی اللہ اگر دا اللہ رب العزت تا طرف نے. زیم که دی موبایلو په زیبانی تاسو دا بیان ووری دا بل ډیره فائدہ لري. ډیرو ملګرو دا موبایل یې نیولی دي
دا بیان تاسو ته بیا به فیسبوک کې په یوټیوب کې ومیلوي که بیان هم مقصدي او که هسې موبایل کې ګوتې وال مقصدي نو هغه بیا جدا خبره خو دې پسې دا بیان واورئ زه ډېر لرې ځي نه راغلی یم نو غواړم چې تاسو ته هم فایده والی د دې خبرو نه او زه ته هم فایده مند شم فایده ترې والی اوس د الله رب العزت قرآن کې چې سړی سوچ وکړي که نه او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې نو په هغې کې ډېرې نښې بیان شوي دي د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی خو دا نښې کمې نښې دي زه به څنګه معلوموم چې دا سړی خوشبخته انسان دی الله ورله توفیق ورکړی دا به څنګه معلوموم حالانکه زمونږ د بعضو عوامو سره د خوشبختۍ نښه څه ده چې یو سړی ډېر مالدار وي مونږ خوشبخته خوش قسمت هغه ته وایو چې یاره دا ستا خو سم مالدار یې مزې وکړي یاره چې ده به ګوره کم دې څه کړي چې د الله خوښ شوي د هر څه وله ورکړي او زمونږ د بعضو په نظر کې بدبخته هغه دی چې هغه غریب وي او په هغه سختي دی او په هغه مسلې دي نه دا قصه ټوله غلطه ده چې څوک یې بیانوي قرآن کې خو الله دا خبره ذکر کړې ده سورة المؤمنون کې أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله وی بعضو خلکو له زه دا زامن او مال چې ورکومه که نه نو دا زما یو امتحاني دی پې راګیرومه دی پې معلومومه بل لا یشعرون خو دوی ته پته نه لګي د مال ډېرېده دا د خوشبختۍ نښه نه ده د بچو ډېرېده دا د خوشبختۍ نښه نه ده د جیداد ډېرېده دا د خوشبختۍ نښه نه ده مال ډېرېده سره د دیندارۍ چې دا سړی د الله په لار کې لګوي او په هغه څه کې لګوي چې الله پرې راضي کېږي او حلال مالي دا د خوشبختۍ نښه ده دغه شان اولاد نیکعمله دا د خوشبختۍ نښه ده خو صرف دا چې سړی مالداره دی تنخواه یې ډېره ده پیسې ډېرې ګټي بس دی به خوشبخت دی نه دا خبره سراسر غلطه ده خوشبخت انسان هغه دی چې الله ورله توفیق ورکړی دا توفیق چې چاته میلاو شوی د دې دا څوک دی او څه نښې دي زه یو څو نښې ذکر کوم ځکه چې وخت موږ سره دومره نشته چې دا ټولې نښې پکې زه بیان کړم اولنۍ نښه د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی هغه دا چې هغوی خالص د الله بندګي کوي د الله سره په عبادت کې څوک نه شریک کوي دا خبره یاده کړئ اولنۍ نښه د خوشبختۍ اولنۍ هغه دا چې الله رب العزت تعالی توفیق درکړي د توحید چې ته خالص بندګي د الله وکړې خالص د الله سره په عبادت کې به نه ولی شریکې نه نبي نه ګټه نه ونه نه تعویز نه بزرگان نه باباګان نه درګاونه نه دربارونه خالص بندگی به د الله کې سورت الاخلاص چې موږ ته قل هو وایو دا سورت اکثرو مسلمانانو ته بلکې ماشومانانو ته هم یاد دا سورت په څه موضوع باندې دی دا هم دغه توحید باندې دی قل هو الله احد ووایه ای پیغمبره چې الله یک یوازې دی د رسول صلی الله علیه وسلم خواته څه مشرکان راغلي وو او هغوی تپوس کړی وو وایي ته موږ ته د خپل رب نسب بیان که او موږ ته یې تعارف وکړه چې الله څوک دی الله رب العزت دا صورت راولیږو او په هغې کې ووایي چې قل هو الله احد ته ووایه پیغمبره چې الله یک یوازې دی نو الله یک یوازې دی دا کم عبادت چې موږ کوو د دې حقدار یوازې الله دی بل څوک داسې نشته چې د هغه دې پکې برخه نو خالص بندګي به د چا کې د الله به او هم د دې دپاره الله موږ پیدا کړي وګورئ هسې سوچ وکړه دې خبرې ته دا دومره لوی لوی مخلوقات الله پیدا کړي دي نږدې د اسمانونو ته وګوره د ځمکې ته وګوره د غرونو ته وګوره ستا څه خیال دی چې الله به دا دومره عبادت عفوا الله به دا دومره مخلوقات پیدا کړي او دا یو ناشنا نظام د دنیا روان دی دا محض د دې دپاره چې ما او تا پکې خوراک کو او ودونه او نکاحونه او بچیم راشي او جیدادونه بس دې دپاره دا د الله په شان پورې نه ښایي
چې دا دومره مخلوقات صرف دې دپاره پیدا کړي چې ما ته خوراک کوو. که مسله د خوراک وي دا خو عبث شو. بیا خو موږ هسې پالتو پیدا شوي. ځکه دغه خوراک، دغه څښاک، دغه شهوت پوره کول دا خو ځناور هم کوي. نو بیا موږ او ځناورو کې فرق څه پاتې شو؟ څاروی هم ځان له درک لګوي د خوراک، ځناور هم ځان له رزق پیدا کوي او ځناور هم شهوت پوره کوي او الله وله بچي ورکوي. که زمونږ هم دغه ډیوټي شي او دغه کار شي محض صرف دغه، نو بیا په موږ او په هغوی کې فرق نشته. دا دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړی دی که نه، دا د دې توحید دپاره پیدا کړی دی چې خالص بندګي به د الله کیږي. دا دومره لوی کائنات چې الله پیدا کړی دی که نه، دا د دې لپاره پیدا کړی دی چې دا مخلوق خپل رب وپېژني. دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړی دی که نه، دا د دې لپاره چې امتحان وشي چې څوک د الله خالص بندګي کوي او څوک یې نه کوي. او ځکه الله قرآن کې وایي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله وایي ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر خپل عبادت لپاره. عبادت نه مراد خالص عبادت د الله کول دي. نو دا بعض خلک وایي وی الله رب العزت دا دنیا پیدا کړې د پیغمبر د مخه او دی پیدا کړې د هغه دپاره، د مخې ته پکې دا خبر راله. دا غلطه مسله ده. که چېرته الله رب العزت دا دنیا د پیغمبر دپاره پیدا کړی وی، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو مخکې ډېر خلک او قومونه تیر شوي دي، په هغو کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و، نو هغوی بیا څنګه په دنیا کې وو. دویمه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تګ سره به دا دنیا هم ختمه شوې وي. که الله د هغه د مخه د دنیا پیدا کړی خو الله رب العزت دا دنیا د دې لپاره پیدا کړې ده چې موږ یې بندګي وکړو، موږ یې عبادت وکړو. خوشبخته انسان هغه دی، خوشبخته چې الله رب العزت وله توفیق د توحید ورکړی او د شرک نه الله ساتلی. ګوره الله رب العزت هره ګناه بخي خو شرک نه بخي. کم سړی چې په شرک باندې مړ شو که نه، عقیدې د شرک او د الله سره مخلوق شریک کړی او مخلوق له برخه ورکړي د الله په بچایي کې، او په دغه عبادت کې دا کم عبادت چې موږ د الله کوو که نه، نو دې سړي دپاره ته د بخښنې دعا غوښتی هم نه شي. او که ډېرې ورله دعاګانې وغواړې الله دې نه بخښي. الله هر کوتاهي تا ته معاف کوي. که ته الله ته واپس شي بیا خو درته هر کوتاهي معاف کوي. خو که توبه دې ونه ویسته او انسان په شرک کې مړ شو الله بخښي. نو د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي که څوک توبه هم ونه باسي او مړ شو نو کیدی شي الله یې وبخي. امید شتي چې یاره کیدی شي الله یې وبخي. او چې د شرک په عقیده څوک مړ شو که نه، قطعا الله نه بخي. دا فیصله د الله ده. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله شرک چاته نه بخي. ګوره او د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي نو کیدی شي الله یې د هغه بنده دپاره وبخي کوم بنده دپاره چې غواړي. اولنۍ خبره که غواړئ چې تاسو هم په دې خوشبخته بندګانو د الله کې شمار شئ که نه، نو اولنۍ نښه د هغوی دا ده چې هغوی خالص بندګي د الله کوي. هغوی د الله په در باندې سجده لګوي. هغه نه د باباګانو درګاهونو له ځي او دربارونو له، نه د فلان او د علان در له ځي. د هغوی در معلوم دی، هغه د الله در له ځي. او دا خبره زه اکثر دې ملګرو ته کومه چې ګوره کله تا خالص د الله بندگی کوله که نه، نو الله به دې د مخلوق در ته محتاجه هم نه. بیا به ته صرف یو الله ته سجده لګې، بیا به ته خالص د یو الله بندگی کې، بیا به خالص د یو الله نه غواړې، یو الله ته به فریاد کې. خو چې کله عقیده دې د توحید نه وه نو کله د یو په در، کله د بل په در، او دغه شان در په در. د پلانی بابا دربار له به جدا ځي، د پلانی هغه درګاه له به جدا ځي، هغه بل قبر له به جدا ورځي، هغه عرس او میلې له به جدا ځي، هغه ځي ته به جدا ځي او دلته به جدا ځي. دا ذلت ولې راغی؟ دا ذلت په دې راغی چې دې سړي د الله در پرېښودی دی. نو چې د الله در یې پرېښو، رب العالمین دې داسې ذلیله کو چې دې در په در کو. د مسلمان در معلوم دی، د مسلمان د سجدې ځای معلوم دی، د مسلمان معبود معلوم دی چې هغه یو الله رب العزت. الله رب العزت دې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي او الله دې موږ شرک او د شرک د عقیدې نه لرې ساتي. دویمه نښه
چې الله رب العزت د هغه بندګانو چې الله وله توفیق ورکړی دی او دا په توجه سره واورئ چې الله رب العزت د چا سینه کولو کې دیندارۍ ته او دین ته دا ډېر خوشبخته انسان دی چې الله د چا سینه کولو کې دیندارۍ ته او دین ته د هر چا سینه ګوره دیندارۍ ته نه ده کولو ګوره ته چې دې منزل راشي که نه او داسې خوشحاله او دا مونځ داسې په خوشحالۍ سره په خشوع سره وکړي بیا ته د قرآن تلاوت کې کله ته یو عبادت کې کله ته بل عبادت کې نو د الله شکر ادا کوه چې الله ستا دا سینه پراخه کړې ده د اسلام ته او د دین ته د هر چا سینه ګوره دیندارۍ ته نه ده کولی الله په قرآن کې وایي افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه چې الله د چا سینه کولاو کې اسلام ته که نه دله الله یو رڼا ورکړې ده دی په هغه رڼا کې روان او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الله وی یو سړی چې ما وله سینه پراخه کړې ده رڼا مې وله د دین ورکړې ده او دی په هغه رڼا کې ژوند تېروي آیا دی په شان د هغه چا دی چې په تیرو کې دی او په تیرو کې ژوند تېروي نه یو شان دی فرق که چېرته ستا سینه الله پراخه کړي اسلام ته که نه او دیندارۍ ته او دینداري دله خوند درکوي او دینداري دله مزه درکوي نو ته خوشحاله شه ته د الله په هغه بندګانو کې چې الله ورله توفیق ورکړی دی هر چاته دا توفیق نه میلاوي عبادت نه خوند اخیسته د هر چاته نه میلاویږي لکه زه به مثال ستاسو ورکم او خپل به ورکم موږ دلته ناست یو د جمعې ورځ ده کیدای شي څوک چکرې وهي څوک دنیا ګټي څوک به ګپ شپ لګوي څوک په موبایل یې ګوري څوک به څه کوي څه به کوي ما او تا د الله په کور کې ناست یو د الله خبره اورو د الله د رسول خبره اورو او د دې نه خوند اخلو فرق دا دی چې هغوی له دا خوند نه ورکوي او موږ له خوند راکوي ځکه چې الله موږ له توفیق راکړی د دې عبادت هم یو خوني ګورئ د عبادت خوني ګوره کوم سړی چې نفلي روجې نیسي د فرضي خبره په دې نه کوم فرضي روجې موږ ټول نیسو اکه یو سړی دیندارۍ کې کمزور هم دی خو فرضي روجې نیسي د نفلي روجې خبره کوم یو سړی د نفلي روجې نیولې ده او موسم د ګرمۍ دی موسم د ګرمۍ دی او په ګرمۍ کې په اوړي کې ورځې اوږدې شپې لنډې او دی پکې مزدوري هم کوي دی پکې ځان له 2 روپۍ هم پیدا کوي بیا هم د روجې نیولې ده اخر څه وجه ده چې دا سړی دا دومره سخته برداشت کوي وجه دا ده چې ده په دې عبادت کې خوند موندلی دی په عبادت کې خپل یو خوند دی او مزه ده چې هغه هر چاته نه میلاوي که تاله الله رب العزت دا خوند درکړی که نه که تاله الله رب العزت دا توفیق درکړی نو د الله رب العزت شکر ادا که د الله رب العزت شکر ادا که او څومره شکر چې د الله ادا کې نو هغه کم دی دویمه نښه موږ دا بیان کړه چې الله رب العزت چې کومو بندګانو له توفیق ورکړی د هغه دا نښه ده چې د دوی سینه الله رب العزت دین ته او دیندارۍ ته پراخه کړې ده درېیمه نښه د خوشبختۍ او د دې چې الله وله توفیق ورکړی دی هغه دا چې هغه سړی به د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان چاله چې الله توفیق ورکړي که نه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او زمونږ دا دین دقه دی د الله منل او د الله د رسول منل ورسره دا یاده که او د هر چا خبره چې د الله د خبرې او د الله د رسول د خبرې سره برابر وه نو موږ یې منو او د چا خبره چې هم د الله او د الله د رسول د خبرې خلاف وه نو موږ یې نه منو اگر که هغه هر څوک که هغه پښتون دی که هغه پنجابی دی او که هغه عربی دی که هغه غریب دی او که مالدار دی که مولا دی او که جاهل دی چې خبرې د الله او د الله د رسول د خبرې خلافي نو موږ یې نه منو سره د ادب او د احترام که چېرته الله تعالی توفیق درکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري کولو نو ته ډېر خوشبخته انسان د پیغمبر تابعداري د الف نه د یا پورې په هر څه کې صرف دا نه
چې زه د پیغمبر تابعداري په هغه مسله کې کومه چې هغه مسله زموږ په معاشره کې رایج ده او چلیږي، رواج دی، ویده ته اسانه د عمل پې کوي او دا مو ویده د پیغمبر طریقه ده. خو که چېرته ته دته یو طریقه بیان کړي چې دا د پیغمبر طریقه ده، خو د ده په کلي کې پې څوک عمل نه کوي، د ده په معاشره کې څوک نه مني یا پښتو کې څوک نه مني، نو بیا دی کله وایي مړه مشران یې نه مني، کله وایي پلار یې نه مني، کله وایي پښتانه، کله وایي زموږ کلي کې خلک دې ته بد ګوري. دا د سره دینداري نه شوه او دا څه ایمان شو. یعنې ما او تا به دینداري هله کوو چې کله دغه دینداري زما او ستا د خواهشاتو سره برابري، چې کله دغه دینداري زما او ستا کلیوال ورته صحیح وایي هغه به صحیح، چې هغه دینداري زما او ستا د رسم و رواج خلاف نه وي جو موږ به منو، که خلاف راله نو موږ به رسم و رواج نه پرېږدو، دین به پرېږدو. دا د کوم ځای دینداري ده؟ موږ به دینداري کوو او زموږ چې کوم رسم او رواج د دین خلاف راځي دین به نه پرېږدو، هغه رسم و رواج به پرېږدو. کومه خبره د چا، کومه رای د چا د قرآن او د حدیث او د دین خلاف راځي نو موږ به هغه رای پرېږدو، موږ به هغه خبره پرېږدو د هغه کس، خو موږ به پسې قرآن او حدیث او دین نه پرېږدو. نو درېیمه نښه دا شوه د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوطه تابعداري. څلورمه نښه د خوشبخته انسان چې الله رب العزت وله توفیق ورکړی هغه ده چې دی 5 وخته مونځ د جمع سره کوي. دا خبره په توجه سره واورئ، نارینه باندې 5 وخته مونځ کول دا د جمع سره فرض دی، د جمع سره او په خپلو وختونو کې. که الله د دې توفیق درکړی که نه نو ته ډېر خوشبخته انسان یې. که ته 5 وخته مونځ په جومات کې کوې ته ډېر خوشبخته انسان یې. ته د الله په هغه بندګانو کې چې الله چاڼ کړي دي د دې لوی عبادت لپاره. یا ما تاسو ته نصیحت دی، مونځونه په ټیم کوئ او د جمع سره کوئ. 2 خبرې دي زموږ سره، یو مونځ په ټیم، دویم د جمع سره. او که د جمع سره دی کوو نو په ټیم به وي، که د جمع سره دی مونځ کوو نو بیا بېغمه شه دا او په ټیم. او که مونځ دی د جمع سره نه کوو، جومات کې دی نه کوو او ځان نه دی کوو، نو یو خو تا دا ګناه وکړه چې د جمع مونځ دی بې عذره پرېښودی دی، ورسره دا یاده که دا مونځ به ستا په ټیم نه وي، کله مخکې کله وروستو. نن سبا خو لا دا مسله پکې موږ نه وي ولیده چې د مانځه ټیم د ټیکهدار او د مزدورۍ او د کمپنۍ د ټیم سره بدلیږي را بدلیږي. دا لا موږ نوي مسله ولیده. سهار مونځ ناوخته به کې چې کله د ډیوټۍ ټیم ناوخته، بعض پکې دا تپوس وکړي، دا تپوس هم ګوره مانه شوی چې یعنې سهار دا مونځ کې لا اذان نه سړی 15 منټه مخکې کوي ځکه چې بیا کار له رواني، نو چې دا به کېږي او که نه. د اذان نه 15 منټه مخکې، اذان نه لا وخت داخل شوی نه دی، د سحر د مانځه وخت لا داخل شوی نه دی، دی وایي زه یې کومه. ستا څه خیال دی چې دا سړی ډېر دینداره دی، د مانځه ته په شوق کې دی؟ نه نه، ځان ترې خلاصوي ځکه چې هلته د دنیا ټیم دی. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. الله وایي دا فرض مونځ دا الله په مؤمنانو باندې په خپل وخت کې فرض کړی دی. دا زما او ستا د مرضۍ خبره نه ده چې نن به زه د سهار مونځ ناوخته کوم 7 بجې 8 بجې ځکه چې زه ډیوټۍ له ناوخته ځم. نن به زه په ټیم باندې کوم د سهار مونځ ځکه چې دا زما خبره دی. زه به نن د ماښام دا مونځ به کور کې وکړم ځکه چې په سر مې بوج دی، او نن به میلمانه راغلي دي یو د ماسخوتن دا مونځ به م زه په کور کې وکړم، جومات کې نشم کولی. داسې زما او ستا د نیکه دین نه دی. ګورې ښه خبره یاده کړه، دا دین د الله دی چې څنګه یې موږ ته ښوولی دی هغه شان به پرې عمل کوو. دا زموږ د خواهشاتو سره تاویږي را تاویږي نه. ما او تا به دا یاده کړه دا خبره، ما او تا به خپل خواهشات د دین سره تاوو را تاوو، خپل خواهشات د دین سره تاوو را تاوو، خو دین به خواهشاتو ته نه تاوو را تاوو. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی
چې څو پورې خپل خواهشات د هغه دین تابع کړي نه کوم دین چې ما راوړی دی ما او تا به خپل نفس خپل خواهشات د دین تابع کوو دین به د ځان نه تابع کوو اوس د مازدیګر د مانځه یو خاص ټیم دی او زما زړه دا وایي چې که د مازدیګر دا مونځ 5 بجې وکړمه وي دی وایي زه 5 بجې به وکړو دلته اوس د خواهش یې څه دی چې 5 بجې شي نو دین یې راواغستو د خواهش تابع کو نه پکار دا وه چې د دې خپل خواهش ته ویلی وي د دې خپل نفس ته ویلی وي چې دا خو د الله دین دی په دې کې خو ګپ نه لګي داسې زما مرضي خو نه ده چې 5 بجې ته یې کو 3 ته یې کو 4 ته یې که نه مونځ به زه په خپل ټیم کوم د جمعې سره به یې کوم نو دې ځي کې اوس دا سړی راولګېدو خپل خواهشات یې د الله رب العزت د دین تابع کړو 5 وخته مونځ مونځ هغه اوچت عبادت دی چې رسول الله وسلم حدیث کوي چې د چا نه دا ضایع شو په آخرت کې د هغه نه را روان هر څه ضایع شوي او که په دې کې دی کامیاب شو په دې عبادت کې د قیامت په ورځ نو دی پر روانو مرحلو کې هم کامیاب دی مونځ هغه عبادت دی چې تا الله ته نږدې کوي هغه عبادت دی چې د دې د برکت الله رب العزت ستا مسلې حل کوي قرآن کې الله وی واستعینوا بالصبر والصلاة مرسته غواړئ د الله نه په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره رسول صلی الله علیه وسلم ته چې به کله څه مسله راغله که نه رسول صلی الله علیه وسلم ته چې به کله څه مسله راغله څه مصیبت به راغی زړه به یې خفه و غم به پرې راغی نو بلال رضی الله عنه ته به وی بلاله اقامت وکړه چې دا مونځ وکړو چې لږ دمه شو ارحنا بها یا بلال مونځ چې دې وکړو دمه به شي مونځ چې دې وکړو غمونه به دې الله ختم کړي د مانځه سره به دې الله هر مشکل ختم کړي عجیبه قصه د بعضو ګرځو په سکون او په راحت پسې او پرېښودیم د هغه ځای چې په کوم ځای کې سکون او راحت میلاویږي پرېښودیم د هغه عبادت په کوم عبادت سره چې په ژوند کې سکون راځي که غواړي چې الله تعالی کامیابي د دنیا او د آخرت درکړي نو د مانځه اهتمام به کې فرض مونځ 5 وخته د جمع سره الا و شرعي عذرونه د دې دي او دې له مستقل درسونه پکار دي زما تفصیلي درسونه په ریاض کې دي هغه واورئ او په هغې کې ما دا مسله ذکر کړې ده چې کله انسان د جمع سره مونځ پرېښودی شي خپل عذرونه یې شریعت قبول کړي که هغه عذر تا ته وي نو بیا خیر دی ته کور کې مونځ کولی شي خو که معذوره نه او عذر درته نه وي که نه نو مانځه به راځي جمع ته جومات کې به مونځ کې ورسره دا خبره یاده کړه نفلي مونځ چې څومره ډېر کې دومره ته الله ته نږدې کېږي او رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویلي وی زما نه څه وغواړه که ته غواړې هغه وی یا رسول الله زه غواړم چې جنت کې ستا ګاونډي شمه نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی نو بیا مونځ ډېر کوه د مونځ نه مراد دلته نفلي مونځ دی ځکه چې فرضي خو به هغه کوي نفلي مونځونه ډېر کوه رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ته به ما سره په جنت کې ګاونډي شي که غواړئ چې الله ته نږدې شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ګاونډیان شي نو نفلي مونځونه ډېر کوئ نفلي مونځونو کې څه راځي یو د سنت کې کوم چې موږ د فرضو سره کوو دا ښه په توجه سره یې کوئ ښه په اطمینان سره یې کوئ د شپې تهجد ډېر لوی برکت پکې الله اچولی زما خواله ډېر خلک راځي هغوی ته مسلې او زمونږ دا خلک خو د بعضو مولیانو حضراتو د دې بې دلیله وظیفو سره عادت کړي دا وظیفه دومره وایه او دا دومره پای کې اکثر بې دلیله وي بعض دلیل والا شتي نو ما ته وایي وظیفه زه ورته یم لویه وظیفه دا ده چې د سحر د مانځه نه سحر مانځه چې راپاسي که نه ته خو هسې هم سحر مانځه له راپاسې د سحر د مانځه نه 1 نیمه ګنټه مخکې راپاسه دې ټیم کې 2 رکعته مونځ کوه یو 4 رکعته مونځ کوه دا به دې تهجد شي او په دقه مانځه کې الله ته سوال وکړه کومه مسله چې ده الله ته بیان کړه الله به یې حل کړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د شپې په دې اخرنۍ برخه کې الله رب العزت د دنیا اسمان ته راکوزیږي
څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دا اواز کوي وایي چاته څه مسله شتي چې زه وله حل کړم، څوک څه غواړي چې زه یې وله ورکړم، څوک توبه ویسته غواړي چې توبه وله قبوله کړم، څوک بیمار دی چې زه یې روغ کړم، څوک غریب دی چې مالدار یې کړم، په چا قرضه ده چې ورله ختمې کړم، چاته مشکل دی چې ورته آسان کړم. دا ټولې خبرې او دا آوازونه د الله رب العزت د طرف نه کېږي. دغه ټیم کې یو سړی الله ته څه نه وایي، الله ته خپل غم او خپل درد او خپل تکلیف نه اورئ، نه د الله نه سوال کوي. بیا چې کله راپاسي وروسته ناوخته نو بیا یو پسې ګرځي او بل پسې ګرځي او یاره وایي زما دا مشکل دی نه حل کېږي. نو تا هغه رب ته ولې دا خپل مشکل نه بیانوي؟ ته لږ د سهار د لمانځه نه مخکې راپاسه یو 2 رکعته تهجد وکړه او الله ته فریاد وکړه، ګوره چې الله دله دا مسله حل کوي که نه حل کوي. نو د فرض مونځ سره سره د نفلي مونځونو اهتمام هم کوئ او په نفلي مونځونو کې خاص کر د تهجد د لمانځه اهتمام کوئ، د تهجد د لمانځه اهتمام ډېر زیات کوئ. نو دا شوي 4 نښې د هغه بندګانو چې الله ورله توفیق ورکړی دی. 5مه نښه د دې چې الله تعالی توفیق درکړی دی او که نه په دې سره معلومولی شي کوم چې خوشبخته بندګان دي الله ورله توفیق د توبې ورکړی دی، ګناه د هر چا نه کېږي. داسې څوک نشته د انبیاو نه علاوه د پیغمبرانو نه علاوه چې هغه دي د ګناهونو نه پاک. ګناه د نیکانو خلکو نه هم کېږي او د بېدینه خلکو نه هم کېږي، خو فرق دا دی په دوی کې چې د نیکانو خلکو نه ګناه کله ناکله کېږي. دویمه دا چې کله د هغوی نه ګناه وشي نو په ګناه پسې توبه وباسي، داسې نه چې بیا په دې ګناه باندې ولاړ او بس دغه ژوند داسې روان. نه، څنګه چې د هغوی نه ګناه وشي نو ډایرکټ پسې بیا څه کوي؟ توبه وباسي. الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، د مؤمنانو شان ذکر کړی دی. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، د دوی نه که چېرته ګناه وشي، د ځان سره ظلم وکړي، غلط کار ترې وشي، ناروا کار ترې وشي، اولنی صفت د نیکانو واوره ذکروا الله، الله ورته رایاد شي. یاره زه درته دا ویم که چېرته دا صفت په موږ کې راغی چې زموږ نه ګناه کېږي یا ګناه کوو او دغه ټیم کې الله موږ ته رایاد شو که نه، نو دا ډېر ګناهونه به موږ پرېښودي او موږ به الله ته واپس شوي. ذکروا الله، الله ورته څنګه رایاد شي؟ لکه اوس یو سړی دی، زه مثال په دې موبایل درکم او په موبایل باندې مثال په دې ورکومه ځکه چې د نن سبا لویه مسله دا ده، خصوصا زموږ د معاشره کې یو سړی دی موبایل ګوري او په موبایل کې هغه څه مخې له رالو چې د هغې کته ناروا دي، صحیح ده، ګناه د ده نه وشوه، شیطان پرې غالبه شو، شهوت پرې غالبه شو، د نه دا کار وشو چې څنګه دی دې ګناه کې واقع شو ذکر الله، الله ورته رایاد شو. الله ورته داسې رایاد شو چې یاره الله خو ما ویني، الله خو زما اوري، څنګه زه دا ګناه کوم او الله ما ته ګوري، زه د الله نه حیا نه کوم، الله زما اوري، زه د الله نه شرمېږم نه. ذکر الله، الله ورته رایاد شو. که چېرته په داسې موقعو کې الله تا ته مخامخ وکړ، ځان ته دې مخامخ کړی او الله درته رایادېدو، ډېرو ګناهونو نه به ته پاتې شي او توبه به یې ترې وباسي، ځکه چې تا ته رب رایاد شو. دا موږ چې دا ګناهونه کوو که نه، دا سهار ماښام چې موږ د الله په دې نافرمانیانو کې لګېدلي یو که نه، د هغې یوه لویه وجه دا ده چې موږ خپل رب هېر کړی دی. موږ دا خبره هېره کړې ده چې الله ما ویني. زه به دله یو ښکلی مثال درکړم. اوس موږ دلته ناست یو دې درس ته او دې بیان ته، که چېرته دې خبرې ته دې توجه لاړه چې دې ټیم کې الله موږ ویني او الله زموږ اوري، نو ستا به بیا د دې عبادت نه د پاسېدو زړه نه کېږي. اوس وګوره هسې سوچ کوو دې خبرې ته، رب العالمین موږ کمزوري بندګان وس ویني چې دا بندګان را جمع شوي دي، ناست دي زما په کور کې او زما د راضي کولو کوشش کوي، راغلی دي
څوک پکې بیماران دي، چاله به خوب ورځي، څوک به ستړی وي، د چا په ملا به دړي، څوک به په سفر کې، څوک به څه څوک به څه، او راغلي دي ما ته ناست دي. او بیا الله زمونږ خبرې موري، اوري دا چې دا بندگان زما دین بیانوي او دین اوري. سوچ کوو دغه رب به موږ له څه راکوي. حدیث کې دا راځي، ډېر د خوشحالۍ حدیث دی ډېر. رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یو قوم راجمع شي داسې لکه څنګه چې تاسو راجمع شوي یې دا زیری والی د رسول صلی الله علیه وسلم د ژبې نه هغه بیان کړی دی. وی کله چې یو قوم داسې راجمع شي د الله په کور او د الله دپاره او د الله د دین دپاره راجمع شي، نو کله چې دا فرشتي او ملایک بره لاړ شي، وی الله ته تپوس وکړي او الله ته معلوم وي، الله ته تپوس وکړي او الله ته معلوم وي. الله ورته وایي، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی الله ورته وایي چې زما دا بندگان د څه دپاره راجمع شوي؟ وی الله تا یادوي، ستا دین یادوي، ستا کتاب یادوي، ستا به پیغمبر درود وایي، او مطلب دا چې د دین دپاره راجمع شي. وی الله ورته وایي چې دوی څه غواړي؟ وی الله دوی جنت غواړي. وی جنت یې لیدلی دی؟ وی نه الله لیدلی خو نه. هسې الله ورته وایي که دا جنت یې لیدلی وی نو بیا به څنګه وی؟ وی الله که لیدلی وی نو دا دوی چې څومره اوس محنت کوي که نه، بیا به د دې نه زیات کولی، ځکه چې هغه نعمت به یې لیدلی وی کوم چې به دوی ته په آخرت کې میلاویږي. بیا ورته الله وی دوی یریږي د څه نه؟ وی الله دوی یریږي ستا د جهنم او د عذاب نه. وی الله ورته وی چې دوی دا جهنم لیدلی دی؟ وی الله لیدلی خو نه دی. وی هسې که لیدلی وی نو څه حال به وي؟ وی دا ملایک ورته وی چې یا الله که جهنم یې لیدلی وی نو دا دوی چې څومره اوس یریږي د جهنم نه که نه، بیا به د دې نه زیات یریږي. وی الله ورته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ورته وی چې تاسو ګواه شئ دا څومره چې ناست دي دا ټول ما بخښلي دي. په دې ملایکو کې ورته یو وی یا الله فیهم فلان، په دوی کې پلانی هم ناست دی، هغه د دې دین دپاره نه و راغلی، هغه د خپل څه ضرورت دپاره راغلی و. کله داسې کېږي که نه، لکه ته اوس ناست یې دلته او ستا یو انډیوال دی په تا پسې ګرځي، ستا یو خپل په تا پسې ګرځي، ستا یو ملګری په تا پسې ګرځي، چا ورته وایي دی جومات کې ناست دی، علم یې زده کوي، ذکر کوي، الله یادوي، تا پسې دلته راغی، تا ته دغه دروازې سره ډډه لګولې، تا ته ناست دی. نو دی خو په دغه نیت نه دی راغلی، په کوم نیت چې ته راغلی. نو دا ملایک الله ته وایي چې یا الله په دوی کې پلانی ناست دی، هغه ګورې د دې دین دپاره نه دی راغلی، انما جاء لحاجه، هغه د خپل څه حاجت دپاره راغلی. وی الله ورته وایي چې وله قد غفرت، ما هغه هم بخلی دی، ځکه چې دا داسې قوم دی د دوی سره چې څوک کیني هغه هم زه بخم. څومره خوشبختي ده زما او ستا. او یو حدیث کې راځي چې کله یو قوم راجمع شي د الله د دین د زده کولو دپاره، وی کله چې دوی پاسي نو د الله د طرف نه دوی ته اعلان وشي قوموا مغفورا لکم، پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو بخلي یی، او صرف بخلي نه یی، ستاسو بدیانې الله په نیکیانو سره بدلې کړي دي. دا اعلان ورته کېږي. هسې د دې مجلس په اختتام کې که چېرته دغه یو اعلان زما او ستا نصیب شي، نور ما ورته د الله نه څه غواړو. که ما ورته ته داسې وویلی شي چې پاسه په داسې حال کې چې الله ته بخلی، پاسه په داسې حال کې چې الله ته ناراضي دی، پاسه په داسې حال کې چې ستا بدیانې بدلې شوي دي په نیکیانو، موږ نور د الله نه څه غواړو؟ نو ځکه د خوشبختۍ یوه نښه دا ده چې انسان ته الله را یادېږي. خبره ما دا کول په کوم وخت کې چې کله دی ګناه کوي او دغه ټیم کې ورته څومره الله یاد شي، الله وایي دا نیکانو خلکو نه که چېرته ګناه وشي ذکروا الله، اول دا چې الله ورته را یاد شي. بیا دویم صفت د دوی څه دی؟ ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بیا بخښنه
دا هغه نیکان خلک دي چې ما تاسو ته ذکر کول چې د نیکانو نه هم ګناه کېږي خو یو خو د هغوی نه کله نه کله کېږي دویمه دا چې الله ورته رایاد شي درېیمه دا چې توبه وباسي په ګناه پسې ګناه نه کوي په ګناهونو پسې ګناهونه نه وي توبه وباسي هغوی نو د خوشبختۍ نښه دا ده چې انسان توبه وباسي د ګناهونو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی د زړه د کومې نه او دا مې درته دعوت دی چې خالص توبه وباسئ یا ایها الذین آمنو الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده توبو الی الله توبة نصوحا توبه وباسئ خو خالص توبه خالص توبه صحیح توبې خو کله موږ په دې خبرو کې هسې عادتي وایو زما دې توبه دا توبه نه ده مراد توبه چې د زړه نه وي هغه توبه چې هغې کتاب په ښه اراده کړي عزم دی چې د نن نه بعد به زه دې ګناه ته بیا نه راواپس کېږم دا توبه هغه توبه که را روان ژوند کې تا ته چېرته هم دا ګناه رایادې شي که نه چې تا یو داسې کار کړی او ستا دا زړه ورسره بد شي او ته خفه شي او ته په غم کې شي چې یاره دا کار ما څه کار کړی دی دغه توبه د الله په کار دی هغه توبه چې هغه خالص د الله دپاره توبه وباسئ یو نوی ژوند شروع کوي هغه څه چې شوي دی هغه شوي دی او رب مهربانه دی د الله رحم دی د توبې دروازه کولاو ده حدیث کې راځي سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم وی الله د بنده په دې توبه ویستو دومره خوشحالیږي دا د الله مهرباني ده که موته الله ته واپس شوسې او توبه وباسو دې کې فایده زمونږ ده که د الله ده تاسو څه وایئ فایده زمونږ ده که د الله ده زمونږ فایده ده خوشحالیږي پې څوک خوشحالیږي پې الله دا د الله مهرباني ده دا د الله رحم دی دا د الله کرم دی چې توبه موته وباسو فایده موته ته د دنیا او آخرت کې او خوشحالیږي پې رب العزت نو رسول صلی الله علیه وسلم وی الله د بنده په توبه ویستو باندې دومره خوشحالیږي وی د هغه انسان نه به زیات خوشحالیږي چې یو انسان په شړه ځمکه روان دی په صحرا کې روان دی په دشته کې روان دی او د ده سره اوښ دی په دې اوښ باندې د ده د سفر توښه پرته ده سامان د ده خوراک او څښاک د ده دا په دې اوښ له پاسې ده وی راشه د دې ونې په دې سوري کې به لږه دمه وکړم دا حدیث کې وي دې سړي وایي چې زه به ونې په دې سوري کې دمه وکړم نو دمه یې چې کله کوله او د ده سترګې ولګېدې وده شو چې راپاسېد هغه اوښ ورک شوی دی اوښ ورک شوی دی او ته سوچ کوه چې په صحرا کې تا نه اوښ ورک شي یا ګاډی د نه ورک شي ستا سورلۍ ورکه شي او په هغې باندې ستا خوراک څښاک دی او نور څه نشته څومره لوی غم دی نو د لږه خوا دې خوا کوشش وکړو خو چې ناامیده شو نو د دې ونې په دې ویښ کې کېناستو د ونې دې تنې ته یې ډډه ولګوله او د مرګ انتظار یې کوو نور خو څه نشته خو بس مرګ دی را به شي نه چې زه به وږی شم زه به تږی شم او دلته به ناست یم راته لار معلومه ده د نور څه شته او به مرګ دې کې بیا د ده سترګې ولګېدې اوده شو چې اوده شو چې راپاسېد ویې کتو هغه اوښ ولاړ دی هغه سورلۍ ولاړه ده اوښ د ده نه ورک شوی یا خو دی اوده شوی یا د ده نه هسې ورک شوی خو چې دی کله اوده شو د ونې په دې ویښ کې انتظار کوو مرګ ته ناست خوب وله ورغی اوده شو چې راپاسې چې ګورې اوښ ولاړ سره د هغه سامان سره د هغه خوراک او څښاک نو دومره خوشحاله شو هسې تاسو ګورئ اندازه ولګوئ دی به څومره خوشحاله شو ژوند ورته میلاو شو وی دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه ووی اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما بندې او زه ستا رب یم رسول الله وسلم اخطأ من شدة الفرح د ډېرې خوشحالۍ نه خوله خطا شوه کله انسان په خوشحالۍ کې دومره خوشحالی چې هغه الفاظ دي ګډوډ شي د قصدن دا نه دي ویلي د خوشحالۍ نه خوله خطا شوه ژبه یې وښویده دا سړی چې څومره خوشحاله شوی دی د دې اوښ په میلاوېدو باندې د دې نه زیات الله خوشحالېږي زما او ستا په توبه ویستو باندې
توبه وباسئ الله ته واپس شي که الله ته واپس شوې توبه دې وویسته که نه نو دا به ستا د خوشبختۍ نښه د خوشبختۍ نور هم ډېرې نښې دي زه به ته وخت لږ پاتې دی یو نښه دوه ذکر کړم یو بله نښه د خوشبختۍ دا ده چې الله یو بنده له توفیق ورکړي او دی د سود نه او د حرامو نه ځان لرې وساتي دا زه خاص ذکر کوم ولې ځکه چې دې ملک کې چې زموږ څومره خلک دي نو هغوی راغلي د رزق د ګټلو دپاره دا واضحه خبره ده د نیستۍ د لاسه خلک بهر ته وځي نور د خوشحالي د لاسه څوک بهر ته نه وځي د هر سړي د ارماني چې زه د خپل مور پلار سره وې د بچو سره وې د خپلې کوړمې سره مې ژوند تېرولی ما یې خدمت کولی زما یې خدمت کولی غم ښادۍ کې وې دا خو د هر چا ارمان دی خو چې دی د هر څه پرېږدي او بهر ته وځي خو څه مسله ده که نه څه ضرورت دی ما ته به ووایي یو کس به ما ته وایي چې نه خلک د مستۍ د لاسه هم بهر ته وځي صرف د نیستۍ د لاسه نه هغه مستۍ د لاسه چې وځي نو هغه د همیشه دپاره نه وځي هغه مستۍ د لاسه چې ځي نو هغه په کلونو بهر نه پروت هغه چکر له ځي هغه علاقې کتو له ځي هغه نیندارې له ځي د هغه طریقه بله دلته چې زموږ څومره خلک کوم راغلي دي یا نورو ملکونو ته تللي دي د خلیج یا د یوروپ نو هغوی تللي دي د رزق په لټون کې وتي دي دا حقیقت دی نو زه تاسو ته دا نصیحت کومه به حیثیت د ورور د یو دوست چې دومره دې ځان ستړی کړی دی او دومره راوتی نو چېرته حرام ونه ګټې ګورې هسې یو سړی ځان ستړی کی او اخرنۍ نتیجې دا راوځي چې دنیا هم تباه او آخرت هم تباه د ده په شان بدبخته تاسو بل څوک لیدلی دومره دې ځان ستړی کړی دی دومره منډه او کوشش کې نو بیا خپلو بچو دپاره د ځان دپاره حلال به ګټې اگر کله چې دا خبره بعض عوام کې خو دا ګوره د بېدینۍ خبره ده ښه وی په حلالو پسې به حلال شي په حلالو پسې به حلال شي دا خبره غلطه ده کله چې تا حلال ګټل که نه او لږ دې ګټل ډېر دې په لاس نه راتلو رب العزت به درته په دې لږو کې برکت واچوي چېرته حرام ونه ګټې ګورې او بیا دا حرام د دې قصه ډېره اوږده ده هغه اوږده داسې ده چې دا حرام چې تا کوم وګټل دا یوازې په تا نه ده ولاړه خبره دا ته په بچو باندې خورې دا حرام چې کوم ته وګټل دا به ته په بچو باندې خورې دا حرام به ته په مور پلار خورې دا حرام به ته په ملګرو خورې په خپله خورې د بچو په وینه کې حرام تاویږي څنګه په دې باندې ته بچو له رزق الیږل او دی چې څه وخوري او څه وڅکي د هغې نه وینه جوړېږي ولې خپل بچي هغوی په حرامو عادت کې ډېر خلک راشي موږ ته دا وایي بچي بېدینه دي بچي زما بد عمله دي بچي زما خبره نه اوري کشران زما تابعداري نه کوي یوه وجه د هغې دا ده وجې نور هم ډېرې دي خو یوه پکې دا ده که چېرته حرام دي په کشرانو خورولی که نه نو بیا فریاد مه کوه دا ګناه ستا وه نو پیسې خیر دې لږې وګټئ خو څه وګټئ حلالې وګټئ او د حرامو نن سبا ډېرې طریقې راوتې دي ډېرې زیاتې طریقې دي د حرام ما سره وخت نشته چې زه هغه ذکر کړم خو زما دا نور درسونه چې کوم زه ریاض کې کومه هغه اورئ په توجه سره ما پکې ځای په ځای ذکر کړي دي مستقل په دې باندې درسونه هم شوي دي الحمدلله په دې بیانونه هم شوي دي نو د حرامو نه د سود نه نن سبا دا سود دا هم عام شوی دی د انډرپلیانې دا هم عامې شوي دي د دې نه ځان لرې ساتئ دغه شان د نشو تماشو نه ځان لرې ساتئ دغه شان د فحاشیانو نه ځان لرې ساتئ موږ راغلي دلته مسافري کوو او چې په دې مسافرۍ کې بیا یو سړی راولګي په حرامو کې اخته شي په فحاشۍ کې اخته شي رب العالمین د ده د مال نه برکت واري د ده د ژوند نه برکت واري د ده د وخت نه برکت واري
ځان لرې ساتئ د فحاشیانو نه، ځان لرې ساتئ د حرامو نه، د الله د نافرمانۍ نه. اسلام تا د مزدورۍ نه منع کوي، بلکې اسلام خو دا وایي چې مزدوري کوه، ځان له رزق ګټه. خو اسلام تا ته دا وایي چې د شریعت په حدودو کې دننه ګټه، د شریعت په حدودو کې دننه کوه. خپل مونځ اودس کوه، خپل مونځ اودس کوه، او خپل اذکار، خپله مزدوري، خپل ځي ته واپس راځه، او ښه د حیا او د عزت ژوند تېروه. او داسې څه مه کوه چې یا پې ګناهګارېږي، او داسې څه مه کوه چې ستا ملک، ستا قوم، ستا خلک ستا د لاسه وشرمېږي. داسې څه مه کوه. دلته ګوره د مسافرۍ کې یو مسله وي، هر سړی ترجماني کوي د خپل قوم، د خپل قوم ترجماني کوي د خپل ملک. نو اوس کله داسې وشي د یو سړي د لاسه بیا خلک ټول ملک، ټول قوم، ټول نسب ته، ټول خاندان ته ګوته نیسي. نو داسې څه مه کوئ چې د هغې د لاسه موږ بدنامېږو، د هغې د لاسه خلک دا وایي چې مړه دا جاهلان دي، دوی نه پوهېږي. نه، هغه څه کوئ چې موږ د هغې د لاسه په دنیا کې هم عزتمند شو، او موږ په آخرت کې هم عزتمند شو. دا ما یو څو نښې ذکر کړي د دې چې الله چاله توفیق ورکړي، نو د هغې نښې دي. ما صرف دا 5-6 ذکر کړي، یعنې داسې کې د قرآن او د حدیث نه راوباسې که نه، نو ډېرې زیاتې دي، بې شماره دي. دا مختصر یو څو او اهمې تاسو ته ما بیان کړي. الله رب العزت دې بیا موږ له توفیق راکړي د داسې راجمع کېدو. الله رب العزت دې د دعوت سینټر چې کوم دی، الله دې هغوی له اجر ورکړي. د سلیل چې کوم دعوت سینټر دی، الله دې له اجر ورکړي. او الله رب العزت دې د دې ملک د الله حفاظت وکړي، او د دوی د الله حفاظت وکړي چې الحمدلله موږ پکې د الله دین بیانو، موږ له موقع راکوي، خوشحالېږي په دې باندې چې دا خلک راجمع شي او د الله دین واوري. خپله خرچه پې کوي، تا نه پې څه غواړي هم نه، تا نه پې هېڅ هم نه غواړي، خپله خرچه کوي. که خیال هم کړی موږ چې ملک کې دیني پروګرامونه کوو، نو بعض راپاسې آواز وکړي وایي د دې لپاره به چانده کوو، ځکه چې یوازې خو نه کېږي. دلته تا نه چا چانده نه ده غوښتلې، چا راته نه دي ویلي چې یاره د دې پروګرام دپاره به دا ورکوي، او د هر څه د باندې په خپله لګوي. خو تا ته دا وایي راشه د الله دین یو دوه خبرې واوره، نو دا د دوی احسان دی زموږ سره. نو الله دې د دې ملک حفاظت وکړي، او الله دې زموږ د ملک هم حفاظت وکړي. الله دې هلته هم امن او امان راولي. څومره ملګري چې دلته راغلي دي، او څومره چې دا بیان اوري او ویني، الله دې په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې زموږ مشکلات حل کړي. الله رب العزت دې په چا چې قرضې دي، الله دې هغه قرضې ختمې کړي. په چا چې قرضې دي، الله دې هغه قرضې ختمې کړي. څوک چې بیمار دی، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. بیمارانو له دې الله روغ صحت ورکړي. او الله رب العزت دې دا مسافر په ډکو منګولو په خوشحالو سره خپلو کورونو ته واپس بوځي. او الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي، او زموږ دا دلته راجمع کېده دي د الله د جنت ته د تلو ذریعه وګرځي. او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې توبه وباسو، او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هغه راضي کړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.